د لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو خپلو لروبرو د افغانستان وتلي او مشهوري ښایسته سندرغاړي ښاپیري نغمې یو شمېر نږدې ملګري وایي چې هغه د جمهوریت په سقوط او د طالبانو په بیا واکمنېدو له حده خوشحاله ده او وایي چې د جمهوریت د سقوط په ورځ یې د ساز او مستیو څخه ډک کنسرت جوړ کړی دی او په سوشل میډیا یې اپلوډ کړی دی او په هغې کې میرمن نغمې دا ښکاره کړې ده چې هغه د طالبانو په بیا واکمنېدو او د جمهوریت په سقوط د زړه له تله خوشحاله ده. د میرمن نغمې اصل مقصد شی دی او دا هر څه دا د څه په خاطر کوي. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شي. د هیواد دغه وتلي سندرغاړي ښاپیري نغمې په امریکا کې په 18 د اګست چې د طالبانو د بیا واکمنېدو له ورځې سره سمون خوري دا یو تازه کنسرت د جوړېدو خبر ورکړی دی او له خپلو ټولو مینوالو څخه یې غوښتي دي چې د دې د دغه کنسرت او د طالبانو د بیا واکمنېدو په جشن کې شرکت وکړي. ویل کېږي چې دغه کنسرت ښاپیري نغمه او حسیب سپند په امریکا کې را جوړ کړی دی چې په ګډا او سندرو ویلو به دغه کنسرت ته نوره ښکلا هم ورکوي. حسیب سپند هم له امریکا میشتو افغانانو څخه غوښتي دي چې په دغه کنسرت کې افغاني جامې واغوندي او شرکت وکړي. د ښاپیري نغمې دغه کنسرت په 18 د اګست د شنبې په ورځ په امریکا کې ترسره کیږي چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې پکې دعوت ورکړی دی. یو شمېر افغانانو په ښاپیري نغمې یو ځل بیا نیوکه کړې ده چې هغه د جمهوریت په نسکورولو خوشحاله او د طالبانو حمایت او طرفداري یې کړې ده. په سوشل میډیا ګڼ شمېر افغانانو له نغمې څخه غوښتي دي چې هغه باید ځواب ورکړي چې نغمې د څه په خاطر په 18 اګست او د طالبانو د بریا په ورځ دغه کنسرت جوړ کړی دی. آیا هغه په رښتیا له طالبانو څخه ملاتړ کوي او د جمهوریت په نسکورولو خوشحاله ده او که نه؟ ملګرو تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.